سلامونه نیکیلی ورځ مو بخیر. افغان پناه غوښتونکو ایستل زموږ لپاره یوه ستره اندېښنه ده. د سویډن کډوالو وزیر ویلي هغه افغانان چې د پناه غوښتنې قضیې یې رد شوي او یا جرمونو کې ښکېل دي. د سویډن د کډوالو وزیر پوهان پورسل د میشت افغانان نشي کولی د افغان تذکره او یا پاسپورت ترلاسه کړي. د سویډن کډوالو وزیر ویلي هغه افغانان چې د پناه غوښتنې قضیې یې رد شوي او یا جرمونو کې ښکېل دي د پاسپورټونو د نشتوالي له امله یې ایستل نږدې ناشونی دی. نوموړی له اروپایي ټولنې غوښتي چې د دغو پناه غوښتونکو د هویتي او سفري اسنادو صادرولو په تړاو یوه هوکړې ته ورسیږي. د سویډن د کډوالو وزیر پوهان پورسل ویلي که څه هم اروپایي ټولنه نه غواړي په دې برخه کې له طالبانو سره په رسمي ډول خبرې او سیاسي هوکړې وکړي، ځکه دا کار د ډلې ته یو ډول مشروعیت ورکوي، خو د تخنیکي کچه په چوکاټ کې باید غړي هیوادونه د تذکرې او پاسپورټونو د صادرولو پر میکانیزم سره سلا شي څو د افغان پناه غوښتونکو ایستلو بهیر چټک شي. فورسل د خبریز په ټاپو کې د اروپایي ټولنې د عدلیې او کورنیو چارو وزیرانو د غیر رسمي غونډې په څنډ کې پریس خبري اژانس ته وویل چې د افغان پناه غوښتونکو ایستل زموږ لپاره یوه ستره اندېښنه ده، ځکه موږ ګڼې داسې پیښې لیدلي چې افغان وګړي په سویډن کې جرمونه کوي خو د هغوی ایستل نږدې ناشونی دی. او هغې زیاته کړه چې دا تګلاره د سوریې د کډوالو پر وړاندې هم عملي کیږي، خو افغان کډوال د سویډن د حکومت په لومړیتوب کې ځای لري. بیا د سفارتونو د نه پیژندنې ستونزه. د سویډن د کډوالو وزیر پوهان فورسل په وینا په بهر کې میشت افغانان نشي کولی د افغان تذکره او یا پاسپورت ترلاسه کړي، ځکه په اروپا کې د افغانستان ډیری سفارتونه د طالبانو له لوري نه دی منل شوی. د سویډن د کډوالو وزیر وویل چې په دې وروستیو کې په کابل کې د اروپایي ټولنې د استازولۍ د طالبانو د چارواکو سره په اروپایي هیوادونو کې میشتو افغانانو ته د تذکرې او پاسپورټونو ورکړې په اړه خبرې کړې دي. د دې نوملړۍ دا چاره یو ډیره مثبت لومړی ګام وباله. هغه زیاته کړه اروپایي هیوادونه په دې برخه کې یو موټی دي څو د رد شویو یا په جرمونو کې د ښکلو افغانانو غوښتونکو د ایستلو بهیر نور هم ګړندی کړي. فورسل همدارنګه وویل چې د افغان پناه غوښتونکو له مۍ څخه ډیرو کسانو غوښتنلیکونه به رد شي او هغې باید بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. دوستانو دا وروستی خبرو چې د بي بي سي لخوا نه دا نشر شوی و، او که چېرته دا دوستان تاسو لرئ په اروپا کې دي، سویډن کې دي، هر چېرته چې دي ورسره ویډیو شریک کړئ تر څو دغسې خبر څخه خبر شي او د بدو کارو څخه لاس واخلي. دغسې حالات دی، دغسې تاسو چې ګورئ نو که چېرته وایي چې بد ګرځي بد به پرځي، که چېرته بد کارونه کوئ دغه کوئ دغسې غوښتنلیکونه مو رد کېږي. که چېرته ښه ژوند غواړئ، که چېرته ښه غواړئ چې راحت اوسئ په امریکا کې، په اروپا کې، په هر هیواد کې چې اوسیږئ، ښه خلکو سره وګرځئ، ښه خلکو سره کښېنئ، بدو خلکو څخه پرهیز وکئ، نو به ستاسو غوښتنلیکونه ردیږي، نو به ستاسو ژوند ته خطرئ، نو به د ډیپورټیشن او نه به چېرته لیږل کېږئ. آرام به ژوند ولرئ او یو څو روپۍ چې ګټې خپل فامیل به هغې باندې وساتئ. بیا هم مننه ټولو دوستانو څخه. کولی شئ چې ویډیو لایک، سبسکرایب او له نورو دوستانو سره شریک کړئ. مننه، قربان وشم. سلام علیکم. سلام و احترامات دوستای محترم. کشور سویدن خواستار اقدام مشترک اتحادیه اروپا برای اخراج پناهجویان رد شده افغانستان شدند. این در حالی است که تمام مهاجرین افغانستان که در سویدن هستند و کارهای غیرقانونی انجام دادن و جرم انجام دادن، دیگه الان خواستار وزیر سویدن خواسته است که امرای طالبا یک چی انجام بده تا که مستقیم بتانن که اینا دیپورت کنن افغانایی که اونا جرم میکنن، افغانایی که در قضیهشان در جرم است، افغانایی که در سابق کدام کارهای غیر قانونی انجام دادن و یا قضیه‌ای که اونو افغانایی که رد شده است، اونو افغانا حال فعلا بررسی دارن و قضیهشان که رد شده است اونا را مستقیم میخوان که به طرف افغانستان چه کنن، دیپورت کنن. این در حالی است که اونا از اتحادیه اروپا هم خواسته است که در این زمینه باید همراه ما همکاری شود تا در صورت
بتانن که اینا با خاطر زیاتری افغانا که اونجا هستن تذکره ندارن، پاسپورت ندارن، همچنان همی تو دیگه معلوماتی که اینا میخوان ندارن. دیگه به او خاطر اینا میخوان که امرای اتحادیه اروپا هم صحبت کنن تا یک فرمول را جور کنن که تا اینا بتوانن که مکمل هویتشان ثابت کنن و بعد ثابت شدن هویتشان مستقیم با کشوری که اینا مربوط هستن دپورتشان کنن. دیگه میتونن که این ویدیو را امرای دوستا و رفیقا که در کشور اروپا زندگی میکنن شریک بسازین تا اونا بفهمن که کیها دپورت میشن و کیها خواستار شدن که دپورت شون. دیگه شما را روز خوش، خدا نگهدارتان.